او یوازې د مور په تخته باندې پرېښودي شهیدان له دې په یو لیک د جنت کړه تسلس یوازې د مور په تخته باندې پرېښودي شهیدان له دې په یو لیک د جنت کړه تسلس او په ژوند دې په کم عمر باندې توفه کړلو خدایا محبوبه سے کمکل کړي د ژوند جنت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ټولو ډېره زیاته مننه او د رحمت شاهکار صاحب ته د هغه واده باندې مبارکي وایم او ډېر زیات مشران ناست دي ټیم ډېر نه اخلم څه شعرونه ویم چې ستا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي جوهر زمانه چې صرف ستا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي تا به هېر کړمه نه سوال نه پیدا تا د حسن خو مثال نه پیدا کېږي او تا به هېر کړمه نه سوال نه پیدا کېږي بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به د جال نه پیدا کېږي بزرګان چې د دین څو پورې ژوندي وي په دې ځمکه به د جال نه پیدا کېږي او دا مولانا په مذهب پسې بد وایي زما به تا سره جنجال نه پیدا کېږي دا مولانا په مذهب پسې بد وایي زما به تا سره جنجال نه پیدا کېږي او زه پیدا شومه که نه پروا مې نشته خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي زه پیدا شومه که نه پروا مې نشته خو دا ستا د لاس رومال نه پیدا کېږي پښتانه دې تر مثال پورې لاړ شي خو محبوبه ورک مشال نه پیدا کېږي یو نظم به ووایم چې په قسمونو سالار صاحب په قسمونو مخلوقات دې پیدا کړي فرښتې دې د نوره جوړې کړې تا خپل نور په هر انسان کې دی پوکلې حیوانات یې په زرګونو پیدا کړې تا چې پورې د خپل نوره جوړې کړې ژوندي خلک دې اسمان ته خېجولې ته خو کن په یکن رب یې زه بنده یم ستا په امر باندې وګوره زنده یم چې ستا شکر پیدا کړم جبه راکړه یو صفت راکړې د خپل تعریف پیدا کړه کائنات کې دې نو وپوکلو تور کې هر زنده او هر مرده باندې قادر یې ته په هر صفت د هر څه نه هر زنده او هر مرده باندې قادر یې ستا قدرت هر ذره ذره کې ښکاري ته اوبه دې په هوا کې ودرولې تا د ځمکې نه دایرې راتاوې کړې ته خالق یې ته مالک یې ته مولا یې ته په هر صفت د هر څه نه بالا یې ته الله یې ته الله یې ته الله یې ته خالق یې ته مالک یې ته مولا یې ته په هر صفت د هر څه نه بالا یې ته الله یې ته الله یې ته الله یې ستا زرګونه او بشمیر ستا د علم خد معلوم نه دی مالکه ستا د رزق ورکړه ډېره د بې درېغه اسمانونه دې په څو قسمه پیدا کړل اکبر الله ستا د علم خد معلوم نه دی مالکه ستا د رزق ورکړه ډېره د بې درېغه اسمانونه دې په څو قسمه پیدا کړل ته واحد یې ته یکته یې ته مولا یې ستا زرګونه او بې شمېره مخلوقات دي په هوا اوبو په ځمکه کې حیات دي یو بنده او بل ستا ذات په پاتې کېږي نور دا هر څه به په یو ورځ ختمېږي لکه غر چې شو فرعون په رودینل کې څومره زور دی اچولی و بابل کې تا شعور دی هر بشر ته وربخلی تا کتاب د راه راست یې رالیږلې څومره علم دی په دې کې رابخلی د نبي اخر زمان له برکته زما جبه کړه ګویا له خپل صفته ما محبوب دی په ثنا کړه ثناخوان چې خمیش مې په خوله دغه بیان چې خمیش